په 3/4 کسر کې صورت او مخرج معلوم کړئ. هغه مونږ ته دا کسر راکړل شوی دی. زه راځم دا غټ لیکمه 3/4 دا کسر شو. مونږ ته وایي صورت او مخرج پکې معلوم کړئ. مونږ پوهیږو چې صورت تل د کسر په پورتنۍ برخه کې وي، نو دغه یو مونږ سره صورت دی، او مخرج مونږ سره د کسر په لاندنۍ برخه کې وي. دا برخه دا څلور څه شی دی؟ دا مخرج دی. نو پورته صورت او لاندې مخرج. ښه، دا اوس مونږ ته څه شی ښیي؟ مونږ ویلی شو چې دا مونږ ته ښیي، فرض مثال د کیک خبره وکړو، نو د یو کیک څلورو برخو څخه 3 برخې اخیستل شوي دي. دا مخرج مونږ ته څه ښیي؟ مخرج مونږ ته ښیي چې له څو حصو څخه اخیستل شوي، یا مونږ سره ټولې څو برخې دي. راځو مونږ دا کیک رسمو دلته. نو مونږ که داسې ووایو چې مونږ سره دغه کیک څلور کنجه دی، نو زه راځم یو څلور کنجه کیک دلته رسمومه داسې، او دا په څلورو، دلته مونږ ته څلور دي، څلور مساوي برخو باندې ویشمه. دوه به دا شي او دوه دا به شي ټولې څلور برخې. نو دا مونږ ته د مخرج عدد راښیي. او صورت کې مونږ ته وایي چې 3 برخې ترې اخیستل شوي، نو راځو مونږ له دې څخه 3 برخې دا ترېنه اخلو، یا په اصطلاح خورو. یې کیک دی، نو کیک به خورو که نه مونږ. داسې 2 برخې مو وخوړلې او دا یې 3مه برخه. یا مثلا څوک تاسو ته وایي چې ما 3/4 برخې خوړلې، نو مونږ ته به داسې شکل ښیي چې 4 مساوي برخو باندې ویشل شوی او 3 برخې ترې خوړلې دي. ښه، اوس که چیرې مونږ داسې فکر وکړو چې دا کیک ګرد شکل لري، دایروي شکل لري، نو زه راځم دلته یوه دایره رسمومه په دې شکل، او دا په 4 برخو باندې ویشمه. 4 تقریبا مساوي برخو باندې ویشمه. داسې دا شو. اوس که چیرې څوک تاسو وایي چې ما 3/4 برخې کیک خوړلی، نو هغه به څه کوي؟ مونږ به هغې دپاره دغه 3 برخې په نښه کوو. 1 برخه، 2 برخې، دا هغه برخې دي چې هغه خوړلې دي، او دا یې 3مه برخه. داسې 3/4 مونږ ته داسې راښیي. نو دا 4 برخې چې ټولې وي، دا د مخرج عدد دی چې مونږ ته یې ښودل، او دغه به پورتنۍ برخې 1 2 او 3 دا د صورت برخې دي.